الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه. كتاب رياض الصالحين یوصلو سلور نوی نمبر باب شروع باب وارد دی کې چې د سب برابرولو فضیلت په دې باب کې شپږم نمبر حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه روایت دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سووا صفوفکم صفونه برابر کړئ اے صحابه زما امته چې منځونو ته ودرېږئ صفونه صحیح برابر کړئ نیغ برابر کړئ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة یقینا د صف برابر ول دا د مونږ پوروالي ندي دې باندې د مانځو اجر دا په دې باندې پوره کیږي کامل کیږي دا روایت متفقون علیه بخاری او مسلم روایت ته پر روایت د امام بخاری کې راځي فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة یقینا د صفونو برابر ول او په صفونو کې صحیح ودرېدل د شیطان لارې بندول او په صف کې مخ کې روسته نه وتل من إقامة الصلاة د مانځه د ودرېدل ندي څنګه چې د مونږ تر راغله په مانځه باندې ودرېږي نو د قشاده د مانځه غوښتنه دا چې ته په منځ کې صف برابر کې ونه ودرېږي او د علماء د شاده سبب برابرولو په دې حکم کې دوا اقوال دي یو قول چې د جمهور علما دی هغه سنت موکد دی لازم خبره ده ډیر قوي سنت کی پر خودل په کار نه دي چې سب سره برابرۍ او بل قول دیم قول چې دی ابن حزم ظاهری رحمه الله ابن تیمیه رحمه الله امام شوکانی شیخ ابن عثیمین دا نور معاصر علما داوی ان تسویة الصفوف واجبه د صفون برابر ول په صف کې نیغ ودرېدل او د شیطان لارې بندول دا ور مومنانو مسلمانانو واجب دي فرض دي که سب د برابر نکو ګناګار د جمعه نه وځي نو دا علماء دا خبره کوي دا جم او دا قول چې دی د عام روایتونو دا کم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای سووا صفوفکم حکم کړی دی مخکې تیر شو دغه شان ته چې صفونه تاسو نه برابر وای او رسته ومراشي چې الله تعالی بس تاسو لونو کې فرق راولي الله بس تاسو مخونو کې فرق راولي یان دومره زورونه چې راغله خو معنا راځي واجب دي لازم دي سب برابر ول دا بل روایت نمبر دا روایت امام د انس بن مالک روایت رضی الله عنه دا وی چې وقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ومن ودر ولا شو او د مانځه د پاره اقامت دا وکړې شو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته را مخامخ شو خپل مخ مبارک مونږ ته راواړو فقال فسويل اقيموا صفوفكم وتراصوا اے صحابه صفونه برابر کړي نیغ صفونه برابر کړي آیو بل سره جوخ ودرېږي تراسونه مراد جوخ ودرېږي تراسونه مراد شیطان لارې بند کړي تراسونه مراد چاونه مپرېږي مقصد دا دی فإني أراكم من وراء ظهري یقینا د تاسو ګورما د خپل شان رستا دا د الله د پیغمبر معجزه وا چې ولاړ و په مانځ باندې سره خو مخ کې ګوري نو شا طرف چې دا کم سب برابر او شا طرف ته د شان دغه قتل کولې شو او هغه د شان الله تعالی د شاته منظرم خودلا چې کم یو په صف کې سی ولاړ کوم یو ناسم ولاړ کم یو په صف کې نیغ ولاړ او کم یو د شان د په صف کې هغه کوګ ولاړ خراب ولاړ صحابه ته ویلا فإني أراكم من وراء ظهري ورنتا سره شان رسو ګورم سب سم برابر کې دا خبره ډیره مهمه ده د سب برابر ډیر مهم دي ځکه
د الله پیغمبر دونه زور ورکي یو مسله مهمه ده الله پیغمبر ډیر ورځې کې جوړ شوی دی ډېرو خبرو باندې ډېرو کارونو باندې همیشه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمای یو کار چې به سخت یو کار کې به سختی وا او یو کار کې به سانته و د الله د پیغمبر عادت مبارک داو چې هغه به آسان کار خوخو هغه به دین کې آسانته خوخو ولا خدای سب ډیر مهم دی ذکر الله پیغمبر زور ډیر ور کړی دی غوښتنه د امت نه کړی دا امامانو ته خودنه چې ګوره په خلکو به صفونه برابر وي نو روایت امام بخاری کې راځي انس بن مالک وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه او دې خبر توجه وکړ دا ځکه چې دا د الله د پیغمبر خبره ده انس بن مالک رجه د الله د پیغمبر لس کال خدمت کړې دي لس کال نو هغه ته حتمن د الله د پیغمبر د جون پتا و ډیر خلک تاسو مودي د منځونو کې وګورئ جماعتونو کې وګورئ په دې صفونو کې خالګا پرې یو سبق دی پرې پنځه سبق دی پرې سلو ګوتو مطابق وګورئ والله کدا خبره چې په حدیث کې موجودي د الله د پیغمبر خبره دادي امام بخاری روایت ته دا مکه روایت چې و دا د امام بخاری الفاظ دي خو معنی او امام مسلم کې موجود ده مکه چې کم تیر و دا الفاظ چې دا و چې کوم د امام بخاری الفاظ دي انس بن مالک هو وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه او زمونږه هر یو کس چې هغه به د خپل اوګه د خپل ملګری د اوګه سره به جوخت کولا زمون کې به هر یو کس کوشش به دا کوو ځکه د الله پیغمبر ترکیز به داو ویل به داو وینا به داو چې په برابر کوي نه غو دې زم ګورم کچا تاسو نو برابر کړي نو ورته به سره به ګورم تاسو ما تخکارای دا د الله پیغمبر معجزه ده ماته را کړی دا دې دا صحابه وی انس بن مالک وی د الله پیغمبر چې بدل الفاظ ولا اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري د الله پیغمبر د الفاظ نورسته بد الله منتکول یو وکانه احدنا ينزق منكبه بمنكب صاحبه و زمن هر یو کچ خپل اوګه د خپل د ملګری چې خواته به څوک ولارو داغي د اوګو تر التزاق الصاق جخت ولا به وقدمه بقدمه او هو به من کې هر یو کس چې خپل د خپل د ملګری د خپل سره به یو د معنا بالکل به جخت ولا بالکل به اطلاق ولا او بالکل به دغه شانته هغه ګټکې سره جنگ ولا او خو به د خپل سره جنگ ولا الله پیغمبر په حدیث کې وی نو چا سره د آخرت غمی او د جنت بنگله غواړي دې حدیث ته متوجه شي الله پیغمبر فرمایي حدیث کې اے مومنانو مسلمانانو وسدوا او بین وجوهکم کصف سم برابر نه کوي یا بل تعالی تاسو به مخونو کې فرق راولي دا مخ بدر الله خراب کی یا بدر د خنزیر کی یا بدر د خر کی یا بدل بلد کی یا بدل بلد کی روایت امام بخاری کی دا روایت متفقون علیه دی او لا یخالفن الله بین قلوبکم او یا بس تاسو به وړو کې الله خلاف واچي نن سبا خلاف نه دي منګ او تاسو سلويخ کاله پیځل کا دی جدو شو بار صفونه برابر کې صفونه برابر کې و چې نو دغه شان ته سره ودرېږي و سم څوک ملکی څوک روسي څوک یو ځای کې څوک بل ځای کې زر پیری یو ځای دمه چاله کمه کې سبت شي روسي مونږ نه کیږي مونږ کې نقصان نه ځای به روسي دغه شان ته ودرېږي شل پیری دا ویل شوی چې ځان لبا روسي سبت چرال ځان لبا نه ودرېږي الله پیغمبر حتی په یو صحابي مده دامون بیت اعاده کو ځان له ولاړو په صف کې ځان لا بیت دامون بیت وکا دا خبره مهمه ده کنه الله پیغمبر د دین د الله نه ذکر له د الله پیغمبر موږ تاسو ته خودلې معنی د الله د پیغمبر خبره ده د الله خبره ده نو د الله خبره او څوک ماتین د خماته ول بکار نه دي نو د الله پیغمبر فرمایي تاسو خو سم برابر کړئ قسم برابر نه کړئ نو تاسو د مخونه بل الله خراب کړي تاسو داړو بل الله خراب کړي الله په دې کې دغه شان ته بيدینی ورته نه کړي الله به داړو دغه شان د اسلام نه تور کړي د دې سره به بین علاقي او دغه شان مؤمنانو مسلمانانو سره به کینو بغض دا به الله تعالی دغه شان د تاسو پړونی کې واچي د خبرو مقصد دا چې د روایتونو کې د الله پیغمبر موږ تاسو حکم کړل صفونه خيستا سم نیغ برابر وي امام د الله پیغمبر دغه شان د خودنه کړل چې د الله پیغمبر عادت دا چې مانځ ته بودو خلکو ته مخ راړو ځکه انس بن مالک وی کنه وقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله بوجهه
مونږ ودره اقامت وکړو شو او د الله پیغمبر مونږ ته مخ راوړو صفونه برابر کړي صفونه نه کوي دغه تاسو ګورم امام نن دا پکار دا چې هغه خپل مقتدی ته صف دغه شان د مخ راوړو دوه ټیم مونږ تاسو او دا سره ورکو جمعه تر اتک ته ورکو مانځه ته ورکو مانځه نه پس اسکار ته ورکو نو مولوی صاحب دا پکار دا شان خپل مقتدی ته مخ راوړي الکه سب برابر کړي صفونه برابر کړي الله دې تاسو باندې رحم وکړي دعا به دعا وشي دعاګانې به قبول شي دا شان ډایرک ودل دا پکار نه ځکه الله پیغمبر نه ودل او دوی ملارخونه دا چې دغه شان د اقامت او د مانځه په منځ کې خبرې چې کوم ضرورت وي کوم مهمه خبره وي او د دین سره تړاو ساتي د خلکو سره تړاو ساتي د خلکو خبرول په بګاری مشروعیت الکلام بین الاقامه والصلاه دا بکراله چې دغه شان ته د اقامت او د مانځه په ودرېدلو کې تکبیر تحریما په دې ټکی کوم لازم خبره وي د خبرې ضرورت وي دا دغه شان د جایز دي دا یو ناروا عمل نه دی ځکه د الله پیغمبر چې اقامت وشو خپل خلکو ته ویل اقیموا صفوفکم صفونه څخه دا تاسو برابر کړئ په دې خبره الله موږ تاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد